او په هغې دنیا کې دا امکان لري انشاءالله. یعنې په ما مور ډېره ګرانه ده. په هغو دنیا کې مې مور سره ژوند غواړم. هماغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه زموږ د دیدار مشتاق او موږ د هغه د دیدار مشتاق. غواړم یو جالبه پوښتنه وکړم د خپل ورونو نه تر څو پورې د دې جواب وورم، ځکه ما ته همیشه دا ډېر جالب تمام شوي ده چې دا جواب به څه شوي. هي جنة طابت وطاب نعيمها. سلام جان، سلام علیکم. وعلیکم سلام. یک بسیار ساده است. چیز در این دنیا میخوای که داشته باشی لیکن نمیتونی او رو داشته باشی، در این بدل امید داری که در جنت او رو داشته باشی. ومنزل ثلة. داسې څه شی دی په دې دنیا کې چې ته غواړې وی لرې، لیکن د دنیا د محدودیتونو د وجې نه، د مشکلاتو د وجې نه حلال دی، هېڅ مشکل نه دی، خو تی نشي کولی هغه لاس سره وړي او فقط تمه د جنت ته ده انشاءالله. او په جنت کې غواړي چې هغه شی واقعا لاس کې ولري او حقیقت به ووایي. والله لا. من هر یو انسان یو امید لري چې یو شی یا دنیایي یا مثلا معنوي یا غیر معنوي شیان یا مادي یو شی ولرو. صحیح دی؟ داسې څه شی دی ستا په ژوند کې چې هغه په دې دنیا کې واقعا غواړي چې وی لري، لیکن دنیا د منحصر د وجې نه، مشکلاتو د وجې نه تی نشي کولی هغه ولري او فقط تمه د جنت ته ده او آخرت ته ده. هغه نو سکون د بشپړ سکون د راحت ده که نه. نو سړی هلته هېڅ وخت کې هم داسې یو خبره نه اوري چې هغه سړی خفه کړي او نه یې غمجن کړي. دلته نه غواړي خبرې واوري خو بیا هم اوري ګډې وډې خبرې، جنجالونه، لانجې، وژلو، جنګونه، دا شیان سړی خفه کوي. زه نه غواړم چې دا داسې یو فضا کې سړی ژوند وکړي چې دا شیان سړی وځوروي که نه. نو سړی څومره د غوږونو نه ځورېږي، د سترګو نه ځورېږي، فکر کوم بل شي نه بدونه نه ځورېږي که نه په دې جنجالي دنیا کې. نو زه غواړم چې جنت کې آرام شي سړی، ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه فرمایي چې تر هغه وخته پورې یو انسان بشپړ راحت نشي لاسته راوړلی تر څو پورې چې دا اول قدم په جنت کې نه ایږدي که نه. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخوان. ډېره مننه نوروز اخي. په حقیقت کې په دې دنیا کې زموږ قائد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما د زړه او ستاسې د ټولو د زړونو پاچا دی، هغه د دنیا ته راغلی، دلته ژوند کړی، خو موږ د هغه نه شاوخوا 14 پیړۍ وروسته راغلي یو. دا مو زړه کې همیشه هیله او دا تلوسه ده چې ای کاش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مو ژوند وای او هغه وخت مو د دیدار کړی وای، خو دا په دې دنیا کې موږ ته میسر نه شو. خو الله تعالی مو تمه دا ده او همدا مو دعا ده همیشه چې زما او ستاسو د ټولو دوستانو دیدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وشي او داسې ګاونډیان یو. جهرا تعالى الرب ذو السلطان. چیز در دنیا که میخوایم داشته باشم ولی نمیتونم داشته باشم. یک اسم خودم میفهم خب بدون زور بدون از او فکر کنم دیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم. كلامه وسلامه والمقلة. والا ډېره سخته پوښتنه ده. یوازینی شی چې زه همیشه غواړم که د ما په وس چېرته پوره وای که نه، ما به مې د خپلې مور دپاره ابدي ژوند غوښتی وای. او په هغې دنیا کې دا امکان لري انشاءالله. یعنې په ما مې مور ډېره ګرانه ده. په هغو دنیا کې مې مور سره ژوند غواړم. جزاک الله خیره. دلته هم سره ژوند کوې که نه؟ خو که کولی شوای یا به زه مخکې ځم یا به مې مور مخکې د دنیا نه ځي او خدای دې ما د مور نه مخکې بوځي. الله تاسو ځوان ته ډېر زیات عمر دنیا کې درکړي. مې مور سره ژوند مې تر ټولو سره بس الله تعالی ډېر عمر چې ډېر همداسې د الله تعالی دیدار او د رسول الله همسایه‌توب. د رسول الله سره داسې ځای کې همسایه وي چې چمن وي، ټول ناست وو، هلته حضرت علي رضی الله تعالی عنه راشي، حضرت عمر راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شعیب علیه السلام راشي، موسی علیه السلام راشي او مجلس ګرم وي، ما ته یې منځ کې ناست وي. بس الله دې مجلس کې ما هم داخل کړي. جزاک الله خیره. شوق الغريب لرؤية الأوطان. یار سوال دیو که چیزی دا مهم حتما شیشه دی دا. ولا الحمدلله هر څه دې دنیا کې مهیا دي. کامل ایمان غواړو چې کامل ایمان دا کې او جنت هم په نصیب کیږي. او مننه. جالبه دا د حسام رو چې من ډېر خلک غواړو په تمه چې سره وګورو، لیکن داسې کوم کس دی چې هغه هم موږ ته لیوال دی چې موږ سره موږ ګوري. یو صحیح حدیث کې چې کاش که ما خپل رون سره لیدلی وای. هماغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه زموږ د دیدار مشتاق او موږ د هغه د دیدار مشتاق. بس الله دې او جنت کې تر ټولو ښه نعمت دا چې د الله تعالی دیدار پکې شته. بس الله ټول ته مونږ بیا موږ ولې دا دنیا له دې څومره خوبایي چې لري
یوازې د الله تعالی په دیدار نه ارزي چې قرباني کړو. یعنی الله تعالی دیدار باید موږ ته لومړیتوب لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب باید موږ ته لومړیتوب لري. د دنیا د نعمتونه موقت دي، فنا کېږي، ټوله له منځه ځي، راټولېږي او یو بله نړۍ به انشاءالله بیا وي چې موږ به پکې راځو. لکه څنګه دنیا شروع شو همداسې به ختمېږي انشاءالله. کما بدأنا اول خلق نعیده. یو خو هغه خبر ده چې د الله او د رسول هغه دیدار نیکبخته نیک دوستان فقط ماشاءالله دنیا کې هم لري کنه حسام دی جاوید دی خو چې دلته خو الحمدلله لرم بس دا مې ارمان دی چې دغه ټول هلته مې یوسف بیا ته خو حافظ د قرآن یې ته خو حق لري څو کسان سره جنت ته یوسې هم دوی انتخاب کړه ځان سره انشاءالله بالکل موږ هم هیر نه کوو. مور او پلار نه وروسته انشاءالله واقعا که د واقعیت درته مې وخوه خپل فامیل مسئلې هغې نه وروسته فامیل هم وړوکی دی غټ دی الحمدلله ښه دی یعنې زموږ ځای پکې شته داسې ورونه هم شته دي الحمدلله چې هغې خپل بوج په خپل غاړه وړلی شي. خو دا به مې غټ ارمان وي چې هغه کوم دوستان چې زما واقعا د الله رضا لپاره په دنیا کې مینه ورسره وي غواړم آخرت کې م ولرم. جزاک الله خیر حبیبي بارک الله فیکم. السلام علیکم. دا اوس جوابونه اوس پوښتنه تا نه ده چې څه شی په دې دنیا کې غواړې ولرې لیکن دنیا د مجبوریتونو د وجې نه نشي کولی هغه ولرې او امید دې په جنت کې دی. په کمنټ کې شریک کړئ، زه به حتما لولم او نور دوستان به هم چند ولي. د آزاد فضا نه خوند واخلئ. الله هم تجر درکړي. بالإحسان كن محسنا فيما بقى. غواړې ګرافیک ډیزاینر شي کورس ولله او آنلاین زده کړه وکړه او آنلاین پیسې وګټه. غواړې چې ته اسلامیات ولولي ډایرکټ لاړ شه. غواړې چې دعوت ولولي لاړ شه کورس ولله. غواړې چې خبرو طریقه ولولي ډایرکټ کورس ولله. نو انشاءالله هر رقم کورس تاسو غواړئ دلته وي حتما به وي که نه وي موږ هره میاشت نوي کورسونه اپلوډو او خلک کولی شي د خپل درسونه ولي. همدا اوس لاړ شه یولن.com کې نوي سکلز ولره. بارک الله فیکم.